دا لکان د چا په څه خوښېږي مخې ښایسته وي سترګې د زړه خوښېږي خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې دا عادتونه دې صنمه عجیبه نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي دا عادتونه دې صنمه عجیبه نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي دغه په نیټ او په فیسبوک چې تصویران ورکوي زما زخمی زړه ته خو خامخا خفګان ورکوي ډېر زبردست بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو تاسو ټول ته هرکلی وایم زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې اخترامات ومنئ محمد اویس هم د خپل یادوي غواړي جټ واین سره چې تمه لرم چې تاسو صحت په جمع به یو روغ جوړ وئ خوشحاله به وئ او ملګرو موږ نن موږ سره بیا نستی کړی دی نفي الله دیوانه چې انشاءالله تاسو به قصه شعري یا اردو نه مخکې زموږ د نفي الله دیوانه ډېره شکریه ادا کوو چې هغه موږ ته دومره مصروفیاتو کې خپل وخت راکړو نفي الله ورور تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه ډېره شکریه د تاسو ډېر شکرګزار یم بای صاحب چې موږ غوندې غریب خلکو ته داسې دومره مصروفیاتو ټیم کې ټیم وایستم نفي الله ورور ژوند یې څنګه تېرېږي الحمدلله ډېر ښه تېرېږي نفي الله ورور تاسو زموږ په چینه باندې مخکې هم پروګرام کړی او زموږ چې کوم څومره مینوال دي هغه ډېر زیات خوښ کړی موږ یو چې لکه زموږ پیسه اوس کم نوي کسان راغلي وي هغو سره لږ شان طرف وکړي نو ډېره به ښه وي بای صاحب بالکل به وکړو انشاءالله الحمدلله اویس بای زه د جټې یم نفي الله مې نما ده دیوانه مې تخلص ده او سنټن مې نه زه شاعري کوم ښه ډېره مهرباني نفي الله ورور موږ غواړو چې تاسو زموږ مینوال ته داسې یو قصه غوندې شعري یا غزل یا ششته غوندې پېښ کړي چې موږ مینوال ترې خوند واخلي صحیح ده بالکل ته وبیو انشاءالله غزل نه مخکې شعر ده چې دا لکان د چا په څه خوښېږي دا لکان د چا په څه خوښېږي مخې ښایسته وي سترګې د زړه خوښېږي او غزل ده چې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې ورونه لګوي دغه کپړې چې ګلپي اچوي ورونه لګوي دغه کپړې چې ګلپي اچوي کله کله تورې کله تشې نسوري اچوي او ورځ په ماختر به وي چې څنګ کې راسره یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې خلک میینېږي چې د سپین ښکلي رنګین ښه وي زه تور خوښومه چې د تور خو لونګین ښه وي سپین خو بې وفا وي توره ته وفا وفا یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې څو ورځې خو وشي چې نظر ته نه رځې توره څو ورځې خو وشي چې نظر ته نه رځې توره زه دې انتظار کوم مازدیګر ته نه رځې توره هډ به دې مپیل شي ما نه پینه که خپه یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې خلکو ته خو تورې ماته ښکلو نه ښایسته یې وتوره جانانه زما د زړه ټوکړه یې دا روبایي ده بای صاحب په رنګ یې سپینه او په زړه توره ته چاته ګورې ما دې زخمي د زړه ټکوره ته چاته ګورې د ته چې نه ګورې غرور د تکبر نه ډکې د ته چې نه ګورې غرور د تکبر نه ډکې کم دې غرور شه او تکبره ته چاته ګورې که پته ښه لګي که بد لګي زه به هم درګورم که پته ښه لګي که بد لګي زه به هم درګورم د کتو ونه کې پیغوره ته چاته ګورې په ما نپي د ستا د مینې اور بلیږي هر وخت پتا دې بل شي دا سروره ته چاته ګورې غزل ده چې دا عادتونه دې صنمه عجیبه نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي دا عادتونه دې صنمه عجیبه نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي دغه په نیټ او په فیسبوک چې تصویران ورکوي زما زخمی زړه ته خو خامخا خفګان ورکوي دغه په نیټ او په فیسبوک چې تصویران ورکوي زما زخمی زړه ته خو خامخا خفګان ورکوي ار یو تصویر کې چربندونه د ښایسته نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي دا عادتونه د صنمه ډېر خطا نیولي تا چې رقیب سره لسونه بیا جوړه نیولي قصاب وي هر ډوکی په پیوان غوڅوي سړی مین شي محبت کې سړی ځان غوڅوي
کساب وي هر ډوکی په پیوان غوڅوي سړی مین شي محبت کې سړی ځان غوڅوي خو ته غوڅنه یاسې ماته دې بنا نیولي تا چې رقیب سره لاسونه بیا جوړا نیولي دا عادتونه د صنمه ډېر خطا نیولي تا چې رقیب سره لاسونه بیا جوړا نیولي نفي خو تا پسې شعر شم دیوانه ګرځېږه کلی مې پرېښی بس د غرو کې روزانه ګرځېږه نپی خو تا پسې شعر شم دیوانه ګرځېږه کلی مې پرېښی بس د غرو کې روزانه ګرځېږه خوشکار مې تی ما د تاشکار ته مورچا نیولي تا چې رقیب سره لاسونه بیا جوړا نیولي دا عادتونه د صنمه ډېر خطا نیولي تا چې رقیب سره لاسونه بیا جوړا نیولي ډېر ښه نفي الله ورو ډېره مننه تاسو دومره ښایسته شعرونه موږ ته وړاندې کړو او موږ امید لرو چې انشاءالله زموږ مینوال ته به ډېر زیات پسند شوي وي مینوال داسې د نورو د نفي الله ورو نوره شاعري او اردو دپاره تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن لازمي سره پریس کړئ دې سره به تاسو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن ملیږي مینوالو که تاسو اوسه پورې زموږ د فیسبوک پیج هم نه وي لایک کړی نو تاسو زموږ پیج لایک کړئ فالو کړئ او تاسو به انشاءالله زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن ملیږي او انشاءالله تاسو سره به بیا حاضر د نفي الله دیوانه سره په نوي پروګرام کې انشاءالله اوس موږ ته اجازت راکړئ د خدای په امان